هغه د پریشانو حل دی. ډیر داسې مسلمانان دي چې عجیب عجیب پریشانو کې او په ټینشنونو کې پراته دي. چاته د کاروبار مسلې دي، چاته بیماریانې دي، د چا کیسونه دي، د چا نور قسم مسایل دي، او چاته ذهني پریشانۍ لګېدلې دي. سړی په دې باندې خفه شي. یو مؤمن چې کله په پریشانۍ کې واقع شي، الله وله اجر هم په دې ورکوي، صبر به کوي الله ته. خو دومره ده چې الحمدلله زمونږ رب ډېر مهربانه دی. د دې پریشانو د خاتمې لپاره اسباب شته چې دا ختم کړي الله رب العالمین. زمونږ یو ډېر خوږ ملګری دی، او دې خطبه کې به ورته دعا وکړو چې الله رب العالمین دې د هغه ټولې پریشانۍ ختمې کړي، او الله رب العالمین دې ورله شفای کامله ورکړي. په دوبۍ کې پاتې کېږي. پرون چې هغه ما ته کوم میسج رالیږلی په واټساپ، او د هغه کومه جړه ده او کومې سلګۍ دي، تاسو واورېدې حیران به شئ. سختې کړکې ویلې چې پریشان یم، څه وکړم، او کار مې هم شته دی، ښه مزېدار پیسې هم راسه شته، څه مسلې راته نشته دی، او زړه مې خفه دی. دا کېږي. تاسو ته مخکې ما دا ویلي، تقریبا 2 جمعې مخکې مې ته ویلي، کله کله انسان ښه ټیک ټاکي هر څه ښه ډېري، خو د زړه سکون یې نه وي. او دغه ملګری زموږ ډېر نیک ملګری دی، او توحید والا دی، اهل الحدیث دی. خو دا راځي په انسانانو باندې. انسانانو سره دا خبرې تړلې شوي، کله خفګان، کله خوشحالي، کله سخته، کله راحته. دا ژوند هم د دې نوم دی، د سختو او د تودو د سړو نوم دی. بس راځي دا په مؤمنانو خاص. خو دې وخت کې به دا په تا یو امتحان دی. ته به الله رب العالمین ته صبر کوې او دعا به کوې چې یا الله چرته ستا ناشکره نشم، یا الله چرته بې صبره نشم. الله رب العالمین ته به وایې چې الله دې ازمایش کې ما پاس کړه. نو دې وجې نه مونږ به تاسو ته وګورو په قرآن او سنت کې الحمدلله هغه اسباب ذکر دي چې د هغې د وجې نه د انسان پریشانۍ نه ختمېږي. کله کله په انسان سرډوبي شان راځي. تاسو به محسوس کړي، ښه به نه به د چا جنګ کړی، نه به درته چا کومه سخته خبره کړي، نه به دې د پریشانۍ کومه خبره اورېدلي، هسې به دې زړه خفه وي. سرډوبي شان سړي راغلی، هسې بس پریشانه وي. دا چل کېږي په انسانانو تر دې پورې چې د انسانانو سردار او د انبیاء کرامو سردار خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چې د الله خوب پیغمبر دی، په هغې دا تکلیف راغلی دی. خپله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم علاج یې ښودلی دی، وانه لیغان علی قلبی، زما په دې زړه باندې کله د سرډوبي شان راشي، خفګان را باندې راشي، پریشانه شمه. ګوره د الله پیغمبر وایي ما باندې داسې چل کېږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا زه شروع شم استغفار کم، استغفار وکم، استغفار استغفر الله و اتوب الیه. بس زما هغه زړه بېرته دغه شي، خفګان ترې لرې شي، ورېځې ترې ختمې شي. معلومه دا شوه دې حدیث کې د الله نبي بیماري مو ښودله او څه مو ښودم، علاج یې مو ښودل چې کله دې زړه خفه و، زړه دې پریشانه کېده، استغفار کوه، استغفر الله و اتوب الیه. دا سمه لکه څنګه چې دې په ځان باندې طعام لازم کړی که نه، ډوډۍ خورې روزانه، چې روټۍ ناشته دا پتا باندې پتا په ځان لازمه کړې ده، ستا روټین کې شامله ده. که غمي او که خادي دا شي نه ته نه پرېږدې. که مړی دې په کور کې پروت سات چې اسکي غرمې ډوډۍ خورې د ماښام خورې، اگر که د غم د لاسه به لږه کمه خورې، خو خورې خورې که نه قضایي پکې نه کړي. نو دغه شانته به په استغفار کې قضایي نه کړي. روزانه موږ تاسو له دا پکار ده چې موږ استغفار لازم ونیسو. او حدیث کې راځي ناشنا فائدہ د استغفار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لزم الاستغفار، چا چې استغفار په ځان باندې لازم کړلو چې دا به روزانه زه به استغفار کوم، چې ما ته موقع میلاوي ده زه به استغفر الله وایم، استغفر الله و اتوب الیه به وایم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي جعل الله له من کل هم فرجا، الله رب العالمین به د هر غم نه ولا د کولاوېدو د وتو لاره ورکوي. غمونه به راځي، پریشانۍ به راځي، او په دغه وخت کې به تعالی الله یو لاره کولاوي او هغه به د الله حل کوي. سبحان الله. او دغه رنګه
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی رزق بو ته ملاو شي د داسې ځای نه چې د په وهم او ګمان کې به نه د استغفار سره رزق دا لازم دی دا یاد ساته دا دی حدیث کې دا خبره ده دا په قرآن کې دا اصل کې د نوح علیه السلام په بیان کې تاسو اورېدلي سورې نوح کې فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا شفه دي اصل بعض علماء پینزه دي خود زیم دا شپک دي غټه پیدا خو دا ولنۍ ده چې انه کان غفارا الله ورته بخنه وکړي